یو بیا ګڼ شمېر سټوډنټان لري زده کړه کوونکي لري هر څه نه مخکې سرجي هرکلی ستړي وي چې درته وایي او ډېر زیات خوشحاله یم دونه خوندور خلک راټول شوي دي کریم خلک دي مننه سر راځو د امن حوالې سره ګنګوسې کېږي خبرې کېږي څوک یو باندې پړاور اچوي څوک په بل باندې پړاور اچوي ګوندونه او تحریکونه په خپل منځ کې نښتي دي خو عملي ګام یا د امن دپاره هغه هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې په کار وي دې وخت کې څه نظر لرئ اوس هلې ځلې لکه په دغه هغه کې سټیک هولډرز ډېر دي که نه یو ایز ا سوسایټي مونږ پکې سټیک هولډرز دي او بیا زمونږ خپلې تنظیمونه دي پارټیانې دي سوشل الیټ دی پولیټیکل الیټ دی زما خیال دی لګیا دي خلک بیا ایز ا سټیټ هم هڅې روانې دي البته دغه مونږ چې وینو دغه څه روان دي یو جنګ هم را جوړ شوی دی هغه دی نو زما په خیال دا د دوی د کالکولیشنز د لاندې د پاکستاني سټیټ دا هم د امن طرف یو ګام دی هغوی دا فکر کوي چې مطلب کومګه کابل پریشرایز کو کاست ورته هاي کو نو دوی به د طالب د ټي ټي پی د سپورټ کولو نه لاس واخلي نو دا هم د دوی خپل یو پولیټیکل لیډرشپ په کوم ځای وینئ پولیټیکل لیډرشپ خوشبختانه ډېر نه غواړي چې دا جنګ دومره اسکلیټ شي یا دا کم حد نشي ورسېدلي کمې بمبارۍ وشولې کمه وشوې ولسونه پکې مړه شول دې جنګ له خوشحاله نه دي بلکې کوشش دا کوي چې لکه د دوو ګاونډیانو د دوو ګرومو په منځ کې څنګه جنګ دی او هغې کې داسې یو ښه رول ولوبوي نو زه چې وینم ما تر اوسه د پولیټیکل لیډرشپ دغه رول دی ما غوښتل چې ډېر لنډ پوښتنه وکړم خو دې سره تړلی یو بل پوښتنه هم ده چې په پښتونخوا کې هغه وضعیت هم هغه خوندور نه دی کوم چې په کار نو دا خو به کېدل که چا دا نه لیدل ځکه چې د توندرو لاس د کابل پرېوتلو او بل چې کوم دی هغه جنګ چې کوم د امریکا جنګ و دلته په کابل کې هغه وار اف چایس نو هغوی بیا لا مړلو خو د پاکستان دپاره دا جنګ وار اف چایس نه دی وار اف نیسیسټي دی د طالب دپاره وار اف چایس که لاس کې واخیستلو امکان دا دی چې هغه شي البته پاکستان به د خپل وجود دپاره بیا امکان شته خو په کار نه ده چې دا دومره حد نه لاړ شي ځکه چې پاکستان یو زبر ځواک قوت دی او په کار دی چې د زغم نه کار واخلي او سیلف ریسټرینټ نه کار واخلي ډېره زیاته مننه سر